لکه پښتانه ټول سزا مې راوښه خورشید ته درو پروګرامونو ته زه نوم راغلی دا د ده طرف نه دا هغه سزا وه دا وګورئ تاسو نه همدلته ټوله ورځ موبایل بند ساتلی و دوی یارانو دوستانو یو نوی ویډیو سره ستاسو په درنه خدمت کې یو ځل بیا ستاسو ملګری ستاسو دوست خورشید خان حاضر دی نن ټیوزډے ده او په ټیوزډے په ورځ باندې 9:30 بجې دوبۍ نه نیغ په نیغه زموږ پروګرام زما او د عبدالرحمن هغه پروګرام چې کوم دی پروګرام نوم مرحبا بكم تاسو پروګرام کتلی نو لایف پروګرام دی نیغ په نیغه پروګرام دی دغه دی اوس 9 بجې ټایم دی یو نیمه غنټه پروګرام تشته زه اوس راورسېدم د پیمنټ کومه د پارکینګ دلته کې پارکینګ چې کوم دی هغه فری نه دی دغه پیسې به ورکوي نو هغه پیسې چې کومې دي هغه دغه د لاړې لسو بجو پورې زما دغه پیمنټ وشو نو بیا لسو نه پس پارکینګ چې کوم دی هغه فری دی تر سهاره پورې نو دا ویډیو په خاصه توګه باندې دغه ټولو ملګرو دپاره یارانو دوستانو دپاره چې کوم زموږ پروګرام ګوري پروګرام خوښوي نو ملګرو راځئ چې تاسو باندې د دې ښکلې د پروګرام بیهایند د سینز وګورم دا زموږ سټوډیو ده د خیبر آفیس دی اوزو دننه دا د کیمرې باندې اون ریکارډ دی دا ها دا تاسو څه کوئ فوټو هغه لکه پوره ما ځان تیار کړی دی دوره یې ګوره په ځان هم دوره خرچه کړی دی ها دا څه وایي لګرو هلو ما تاسو ته ویډیو چې زه به دې ته سارا ورکوم زه به ویډیو وباسم دننه ټوله ورځ موبایل بند ساتلی و دوی دوی چې زه به د سزا نه بچ کړم بچ کېدی نشته ورور مې هغه تکې مې نه هم خوړې خو تکه تا نن فون بند کړو خیر دی تکې خو بل ځل شي دا وګوره دا ټول څه مو څخه خو دې خیر کې ناتور په سره ونه کېږي ټول خطا کړو یو گزار پکې لګي بدرې گزار اول لګي اخرانی په لګي دا وګوره دا حالات دي هغه دې یو گزار باندې لګي دا خو بشو هغه نور خوش ہوا یہ پروگرام کے لیے ان لوگوں نے مجھے تیار کیا ہاں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا خورشید خان نے سوچا کہ میں فون بند کر دوں گا اور میں سزا سے جو میری سزا مجھے دی گئی ہے میری جان چھوٹ جائے گی خورشید خان کی جان اس طرح سے نہیں ٹوٹتی اسپیشلی جب میں ہوں یہ بھائی ہے نا بھائی کا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھائی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ ٹینشن نہیں لیں زه په پښتو کې دی دا پښتو کې دی ښه په پښتو کې دی لکه پښتانه ټول سزا مې راوښه خورشید ته یوه سزا یې پاتې ده خو خیر هغه به را روان پیر دپاره پاتې دي ما ویل چې نن به د تکې وخورم خو تکې را باندې ونه خورولې درو پروګرامونو ته زه نوم راغلی دا د ده طرف نه دا هغه سزا وه دا وګورئ تاسو نه دا زما حالات دي دا زما د پروګرام تیاري ده را باندې وکړه اچھا دا ونې ځاله کړه بچ یم زه خو ولګېدم خو ډېر ونه لګېدم خو هغه څه پړې مې در باندې وویشتې هغه ماته نه شوې زه راټولې کړې موږ یې واپس راوړې بیک فایرډ دا وګورئ نه 2 hours later. جی مینه والو پروګرام نه پس الحمدلله وایډ انګل دغسې نه فریم صحیح راځي ووایه پکې څه پروګرام نه پس راځئ دلته مو لایټ صحیح نه وي
جی مینه والو پروګرام نه پس چې کم دی او اوس دا غدي چې پروګرام مو اوس وشو لایو پروګرام دی خپل غتا سوګه ته دا غوړي سندره دا پروګرام او هله کوم چې دا ویډیو نه هم تاسو په دا غشتي او ویډیو چې کومه دا غوړه ویډیو دا شورت ویډیو دا صرف تاسو ته بوله د پاره سټوډیو تاسو ته زوی ما چې له کوم خایمه بیا غنه پس مزید وایند اپ کو खुर्शीद हम पैकिंग कर रहे हैं तो खुर्शीद साहब आ गए कह रहे वीडियो बनानी है अब सारी लाइटें ऑफ हैं कुछ है नहीं तो हमें दिखा रहे हैं और जब खुद हम इनको खूबसूरत बनाते हैं तो उस टाइम इनका और भी मज़ा होता है कर ले बच्चे دا زموږ سټوډیو ده او پروګرام چې کوم دی اوس دلته کې وشو ډیره مزه یې وکړه ډیر ښکلی پروګرام وشو او دا چې کوم دی دره پروګرام خو ډیر زیات صحیح و ډیره مزه وکړه تاسو چې کوم دی پکې او پسو وایي مینوالو ان شاء الله یو نوې ویډیو سره ډیر زر تاسو په درنه خدمت کې حاضر یو تر هغه پورې خپل ځان خیال ساتئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ ما السلام علیکم فیصل نگهبان تاسو الله پامان ترا یاران د څو نړیوالان خدي نمونه به اخلي بالکل برابر دي الحمدلله بس خورشید بھائی موږ راته پوره انتظار کوو تاسو پروګرام مرحبا کوم دادا